جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. د ګاونډي ایران حالات لا نور کړکېچن سوي دي. دا کړکېچ پر افغانستان کم اثر لرلی سي او افغانستان ته یا په افغانستان کې موجود واکمن نظام ته څه کول پکار دي. کم اټکلونه موجود دي چې د ایران په تړاو باندې اوس په نړیوالو رسنیو کې کیږي او یا د نظر خاوندان ورباندې غږیږي. دوه عمده اټکلونه دي په ایران کې د اوسني کړکېچ په تړاو باندې. یو دا دی چې ښایي امریکا مخامخ برید وکړي او په دې برید په پایله کې دوی خپلې عسکر ورننه باسي او په ایران کې د ایراني ځواکونو سره مخامخ په جګړه کښېوځي. دا احتمال وروسته له هغه زیات شو چې کله د قطر له امریکایي هوایي اډې نه د پوځیانو د وتلو شتون کم شو او دوی له هغې اډې نه تر ډېره حده پورې خپلې پښې سپکې کړې، ځکه ایران پر هغه اډه باندې مخامخ برید کولی شي. نو یو احتمال دا دی او دوم احتمال دا دی چې ښایي د امریکا متحده ایالات د ایران د اوسني نظام مخالفینو ته وسلې ورکړي، پیسې ورکړي، پر پښو یې ودري او ایران د خانه جنګۍ یا کورنۍ جګړې ښکار سي. په دې دواړو حالاتو کې به د ایران اوسنی نظام تغییر کوي، خو په لومړني حالت کې چې کله پر دوی باندې پوځ مخامخ برید کوي او په دغه په ایران باندې امریکایي پوځیان او اسرائیلي پوځیان ننوځي، په دې حالت کې تر ډېره حده پورې امکان لري چې د ایران نظام ژر ړنګ سي او هلته یو نوی نظام رامنځته سي. هغه نظام چې دوی د شاه د کورنۍ تر شا ګڼي. او په دوم احتمال کې به بیا دا واټن یو څه اوږد وي، خو ایران به د شخړو او کورنۍ جګړې سره لاس او ګریوان وي. دا به ژر ثابته سي چې امریکا کم احتمال په پام کې نیولی دی، خو په دواړو احتمالاتو کې پر افغانستان باندې څه اثر کولی سي. موږ د ایران سره اوږده پوله لرو او پر دې اوږده پوله باندې موږ تر ډېره بریده پورې له ایران سره اوس تجارت هم کوو. د پاکستان سره د تجارت تر بندولو وروسته زموږ ډېره راکړه ورکړه له ایران سره شوې ده، یعنې د افغانستان راکړه ورکړه تر ډېره حده پورې له ایران سره ده او د سمندر خواته هم موږ د چابهار بندر استعمالوو. نو که په ایران کې حالات خرابېږي، جګړې پیښېږي، هم به دا لاره پر موږ باندې یا بندېږي یا به ټکنۍ کېږي او تجارت خو به له هغه ځای څخه را روان تجارت په هر حالات کې له داسې ستونزو سره مخامخ کېږي چې په افغانستان کې به د لوږې کچه لوړه ځي، په افغانستان کې به د ګرانۍ کچه لوړه ځي او افغانستان به له یو اندازه بحران سره مخامخ کېږي. نو په داسې یو حالات کې چې افغانستان له داسې یو بحران سره مخامخ کېږي، د افغانستان اوسني حکومت ته څه پکار دي؟ د افغانستان اوسني حکومت ته پکار دي لومړی تر هر څه چې د ایران پر سرحد باندې ځواکونه زیات کړي او د ممکنه ترهګرو د راننوتلو مخنیوی وکړي او مخه یې ډب کړي. دا تر ټولو لوی عمده او بهترین اقدام دی. او په دوم قدم کې له ملګرو ملتونو سره خبره کول پکار دي، د نړۍ له ځواکمنو او مالدارو هیوادونو سره خبره کول پکار دي چې که په ایران کې جګړه پیښیږي نو تاسو باید و افغانستان ته امکانات ورکړئ چې په افغانستان د ایراني کډوالو بوج ته وژه ورکړي، ځکه راځي خو به خامخا نه یوازې دا چې ایراني کډوال به راځي بلکې د افغانستان خپل کډوال به هم په لوی تعداد او په لوی شمېر کې راستنیږي. نو د افغانستان حکومت ته پکار دی چې د امریکا متحده ایالاتو ته پر خپلو چینلونو پر خپلو لارو باندې خبر ورکړي چې بحران تاسو جوړوئ او اثر به پر افغانستان باندې ډېر زیات وي. نو د افغانستان سره د مرستو لړۍ پراخه کوي. یو دا دومه خبره ده. دریمو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی تجارتي نظام چې تر ډېره بریده پورې پر پاکستان باندې ولاړ دی، پکار دی پر ایران باندې ولاړ دی، پکار دی چې هغه موږ د نورې نړۍ وخواته وغځوو او هغه څه چې د ایران څخه راځي هغه لارې پراخې کړو د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه لکه تاجکستان او ترکمنستان او قرغیزستان دا سیستانونه چې ازبکستان چې پر موږ باندې راڅرخېدلي دي، له دوی سره د تجارت لارې لا نورې پراخې کړو. ځکه په دغسې یو حالت کې چې ایران سره کې به شخړه پیښېږي، پاکستان شریر ګاونډی، پاکستان به پر افغانستان باندې فشار زیاتوي او په افغانستان باندې به خپلې غوښتنې مني. دا هغه احتمال دی چې تر ډېره بریده پورې ډېر خلک اټکل کوي. نو
زما په نظر باندې تر ټولو ښه او غوره اسانه او ارزانه لاره دا ده چې افغان تجاران وهڅول شي چې د منځنۍ اسیا څخه د توکو راوړل زیات کړي او پر هغه باندې د مالیو لیول راکښته کړل شي. ګټې به بیا حکومتونه عموما په اضطراري حالاتو کې ګټې نه کوي، ګټې به بیا وروسته وشي، خو اوس په دا حالات دې سټیج ته ورټېلول شي. نو بیرته راګرځم د ایران حالات ته. په ایران کې لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د انټرنیټ شبکې بندې دي او اطلاعات نه راوځي. کله چې اطلاعات نه راوځي نو هر ډول احتمالاتو ته خلک لمن وي یا هر ډول احتمالات خلک شوني ګڼي. ځکه یې شوني ګڼي چې ځینې خلک وایي په ایران کې 12,000 کسان په مظاهرو کې وژل شوي دي او ځینې خلک وایي چې یا د 2,400 کسان دي، ځینې خلک وایي چې یا تر دې هم لږ دي. خو چې هر څو کسان وژل شوي وي پیښې دردناکې دي، هلته ډېرې وژنې شوي دي او اوس د اعدامونو لړۍ هم پیل شوې ده چې په یوه شپه کې محکمه په یوه شپه کې په سبا اعدام دا لړۍ پیل شوې ده. نو په دې کې افغانانو ته پکار دي د ایران په چارو کې لاسوهنه ونه کړي او موږ ته د افغانستان د اوسني حکومت ته پکار دي چې تر ډېره حده پورې که څه بېطرفي پاتې کېدل به اسانه نه وي، شونې به نه وي، خو تر ډېره حده پورې که لږ تر لږه په میډیا کې هم بېطرفه پاتې شي دا به د افغانستان دپاره یو ډېر ښه کار وي، یو ډېر ښه اقدام به وي. نو ژوند د یو داسې افغانستان په هیله چې دلته سوله وي، نور به خلک خپل کار کوي چې هر څه یې کول. البته تاثیراتو د کمېدو دپاره باید هر افغان هڅه وکړي. خدای مو شاده باد او بریالي لره. میرویس افغان مو پر لویه لاس سپاري. تر بلې لنډې ویډیو ژوند